22م درس خطر ومنئ. زه له تاسې سره دا ژمنه کوم چې تاسې ومرئ نو د ژوند په وروستیو شیبو کې به تاسې په هغه خطرونو نه پښیمانه کیږئ چې اخیستي مو دي، بلکې که ستاسې په زړه کې خفګان او پښیماني وي نو دا به هغه خطرونه وي چې تاسې نه دي اخیستي، فرصتونه به وي چې تاسې نه دي کارولی او د هغو ویره به وي چې تاسې ورسره نه یاست مخ شوي. دا یاد ساتئ چې د ویرې بل مخ خپلواکي ده. دا بریالیتوب پر دې اصول باور ولرئ چې وایي ژوند د شمیرلو لوبه ده. تاسې چې څومره لوی خطر اخلئ هومره لویه ډالۍ به ترلاسه کوئ. یا د سوفولیکس په وینا چې وایي بخت د کمزوري زړه په خوا نه دی. که غواړئ بشپړ ژوند تجربه کړئ نو ډېر خطرونه ومنئ او هغه کارونه وکړئ چې ویره ترې لرئ. ناراحتي ومنئ او په اسانو لاره مه ځئ. زه دا منم چې په نابلدو لارو خلک لږ تللی دي، خو په دې لاره تاسې هر ځای ته تللی شئ. زما مور به ویل چې له دویم نه ونه وځې دریم ته نشي تللی. او اندرا ګاندي وایي انسان چې تر ډیره وخته د سایل له لیدو بې برخې نشي نوې ځمکې نشي موندلی. په ژوند کې د پریمانۍ راز دا دی چې د خوندیتوب لټول بس کړئ او د نویو فرصتونو موندلو ته وخت ورکړئ. زه دا منم چې انسان په خپله خوښه او شوق ژوند کوي. د خپلې برخې له ناکامیو سره به مخ کیږئ، خو ناکامي د بریالیتوب لاره ده. له همدې ناکامۍ بریالیتوب زده کیږي. یوه ورځ مې پلار راته ویل روبینه خښته ختل خطر لري خو میوه همالته ده. ما مخکې وویل چې ژوند انتخاب دی. څوک چې ښه ژوند کوي هغوی ښه فرصتونه او انتخابونه کړي دي. تاسې ټوله ورځ د سیند په غاړه تیرولی شئ، اوبو ته مخ ښکته کیږئ، هیڅ خطر به درته نه وي، خوندي به یاست. خو دا هم کولی شئ چې خطر ومنئ او اوبو کې غوپه ووهئ او هغه ملغلرې ترلاسه کړئ چې د سیند په تل کې زیارکښو خلکو ته په تمه پرتې دي. زه باید خپلې د ژوند پولې ورځ په ورځ پراخې کړم او په دې برخه کې مې د ځان د هڅونې لپاره د تیودور روزویلټ دغه کلمې ځان ته لیکلي دي. نیوکې مهمې نه دي او نه هم هغه چې ناست دي او وایي چې څوک زورور دی او ځواکمن سړی څوک دی، او یا هم چې دا هر څه باید بل شان شوی وای. ټول ویاړ باید هغه کس ته ورکړل شي چې د جګړې په میدان کې دی، د هغه چا مخ چې په دوړو، خولو او وینو رنګ شوی وي، هغه کس چې هڅه کوي او وار په وار ماتې خوري خو بیا هم داسې مینه او هڅونه لري، قرباني ورکول پیژني او دا چې پوهیږي ځان څنګه فدا کړي. هغه کس چې د بریالیتوب او ګټلو خوږ خوند ورته معلوم دی او د ماتې تریخ خوند. په دې هم پوهیږي که یې ماتې وخوړه نو نوم به یې له هغو خلکو سره تړاو نه لري چې نه یې د بریا خوند څکلی او نه یې هم د ماتې ویر کړی. 23م درس ژوند وکړئ. له فلمي سټوري کیون کاسنریه د شخصیت د لوړو او ژورو په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي ورته وویل زه ژوند کوم. ما ته دا لنډ ځواب ډېر ژور ښکاره شو. هغه وخت پر دې مه تېروه چې د خپل ژوند د پیښو او تجربو په ښه والي او بدوالي قضاوت وکړي، بلکې د دې پر ځای یې عادي موقف نیولی او پرېکړه یې کړې وه چې څنګه دي هماغسې ومني. د لارې عادي برخه یې ګڼلې وه. موږ ټول خپل مزل ته په بېلابېلو لارو روان یو. ځینو ته دا لاره تر ځینو نورو ډېره سخته وي، خو هیڅوک مزل ته له سختۍ سره له مخ کېدو پرته نه رسېږي. نو دې سختۍ سره د جګړې او مقاومت پر ځای یې ولې د ژوند د یوې لارې په توګه نه منو؟ ولې ځان له پایلو نه جلا کوو او هغه حالت نه تجربه کوو چې زموږ ژوند بشپړوي؟ درد احساس کړه او له خوښۍ خوند واخله. درې ته چې لاړ نشې د غره د سر له منظرې خوند نشي اخیستی. دا یاد ساتئ چې په ژوند کې ناکامي نشته، پایلې دي. خفګانونه اصل کې خفګانونه نه دي، درسونه دي. دا هم یاد ساتئ چې په ژوند کې ستونزې نشته، یوازې فرصتونه دي او هغو هوښیارو خلکو ته په تمه دي چې د حل لارو په توګه یې پیژني.